اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو السلام علیکم. نن به په پیج نمبر 54 باندې مونږه بایوډیګریډیبل او نان بایوډیګریډیبل مټیریلز چې دي بایوډیګریډیبل اینڈ نان بایوډیګریډیبل مټیریلز دا به ډیسکس کوو. صحیح ده چې بایوډیګریډیبل او نان بایوډیګریډیبل مواد چې دي دا کم دي یا دا څه ته وایي یا په دې دواړو کې فرق څه دی. صحیح ده بایوډیګریډیبل څه دي او نان بایوډیګریډیبل څه دي. دلته کې لاندې یو اکټیویټي ده اکټیویټي 4.5 یو سرګرمي ده. صحیح ده 4.5 د دې د مکمل کېدو نه وروسته به تاسو په دې باندې ورسئ په دې به کلیر شئ چې یاره بایوډیګریډیبل او نان بایوډیګریډیبل مټیریلز چې ده کم دي یا دا څه ته وایي. نو put the things given below in separate bags and leave it as it is for a week. دا سیزونه لاندې چې کوم ورکړی شوي دي دا په جدا جدا تیلو کې کېدی او دغه شانتې د یوې هفتې دپاره وایي دا پرېږدئ. observe it after a week او وروسته د یوې هفتې نه دې مشاهده وکړئ. have any changes taken place آیا په دې کې څه تبدیلي څه بدلون په دې کې راغلی دی که نه دی. صحیح ده بیا لاندې وګورئ why is it appropriate to bury dead bodies and peel off vegetables. ولې دا مناسبه ده صحیح ده چې موږ مړه جسمونه چې دا ښخ کړو یا د میوو کم پټونه وغیره چې ده نو دا ولې مناسبه ده چې موږ دا ښخ کړو. صحیح ده نو in fact the decomposed things are converted into their simple components by bacteria and fungi. په حقیقت کې وایي ډیکمپوز شوي شیزونه چې دا بدلیږي. صحیح ده مطلب وراسته شوي شیزونه ډیکمپوزیشن چې دا په اصل کې ګلنه سړنه څخه کېدل ورستېدل یا سمپل کمپوننټس ته ماتېدل. اصل کې د ډیکمپوزیشن تعریف چې دی موږ داسې کولی شو چې دا یو داسې عمل دی صحیح ده په کم کې چې د ژوندو شیزونو د جسمونو اعضا صحیح ده یا کمپلیکس کم مالیکول چې دی هغه سمپل ارګینیک میټر ته دا ماتېږي په وخت تېرېدو سره دې ته ډیکمپوزیشن وایي یا ورته موږ ډیکینګ وایو مطلب ګل ناسل ناسخه کېدل ورستېدل. صحیح ده نو ډیکمپوز تھنګس چې دا کنورټ کېږي صحیح ده څه ته کنورټ کېږي څه ته بدلیږي سمپل کمپوننټس ته د چا په ذریعه باندې د بیکټیریا او د فنجای په ذریعه باندې. بیکټیریا او فنجای چې دا دوه ډیکمپوزر دي د ډیکمپوزیشن دا عمل اصل کې دوی کوي. صحیح ده مطلب یو څیز د دوی په وجه باندې چې دی نو هغه ورستېږي څښا کېږي خس کېږي او بیا د ځمکې د مخ نه چې دی نو هغه ختمېږي. نو if you throw bread, rice, meat, fruits, vegetables on the ground then you will see they have disappeared. کچری تاسو ارتابې کوي غذارې کوي صحیح ده روټۍ چاولې غوښه میوې سبزیانې په ځمکه باندې نو بیا به تاسو وګورئ بیا به تاسو وینئ چې دا څه وخت پس څه شوي دي غایب شوي دي د ډیکمپوزیشن نه وروسته. دا ډیکمپوز شوي دي مطلب د دې شیزونو ډیکمپوزیشن چې دا شوی دی ورسته شوي دي ختم شوي دي. صحیح ده په دغه ځای باندې بیا نشته ډیسپیر شوي دي غایب شوي دي. such matters which become part of the soil after broken down by natural process into simple substances are called biodegradable materials. صحیح ده نو such matters داسې ماده which become part of the soil کم چې د خاورې حصه جوړه شي مطلب کم چې بیخي نوم نشانې ختم شي. صحیح ده after broken down وروسته د ماتېدو نه by natural process په قدرتي عمل باندې into simple substances ساده څیزونو ته are called biodegradable materials. نو داسې څیزونه کم چې ورستېږي کم چې ختمیږي بیخي څه وخت پس تا وګورې هغه په هغه ځای باندې نه ختم شوي نو داسې مټیریل چې دي داسې مواد چې دي هغې ته موږ biodegradable materials وایو. صحیح ده The matters that could not break down into simple substances by natural process are called non-biodegradable materials. او داسې ماده کومه چې نه ماتېږي کومه چې نه ورستېږي د کومې چې ډیکمپوزیشن نه کېږي کومه چې سمپل سبسټانسز ته نه بدلیږي صحیح ده by natural process په قدرتي عمل باندې are called non-biodegradable materials. نو داسې مواد چې دي هغې ته بیا موږ non-biodegradable materials وایو. صحیح ده بایوډیګریډیبل مټیریلز هغه څیزونه چې د هغې ډیکمپوزیشن چې دی دا کېږي مطلب هغه ډیکمپوز کېږي ورستېږي ختمیږي خس کېږي صحیح ده او واپس سایل ته کنورټ کېږي. صحیح ده چې د هغې بایوډیګریډیشن کېږي چې د کومو څیزونو بایوډیګریډیشن کېږي مطلب دا دی چې د هغې ډیکمپوزیشن کېږي صحیح ده خس کېږي ورستېږي د وخت تېرېدو سره ختمیږي نو هغې ته موږ وایو بایوډیګریډیبل مټیریلز. او کم څیزونه لکه مثال په طور باندې کاڼي شو شیشه شوه صحیح ده
یا پلاستیک شو، نو دا څیزونه چې دي دا نه ورستېږي، نه ختمیږي، صحیح ده، خس کېږي نه. نو دغه څیزونه چې دي دې ته بیا موږ وایو نان بایوډیګریډیبل مټیریلز. صحیح ده. په پیج نمبر 55 باندې که تاسو ګورئ دلته کې ویجیټیبلز اینډ فروټس، سبزیانې او میوې، میټ غوښه، پیپر کاغذ. صحیح ده. نو کاغذ، غوښه او سبزیانې، میوې وغیره دا څیزونه چې داسې دي بایوډیګریډیبل مټیریلز دي. مطلب دا داسې مواد دي چې دا بایوډیګریډیبل دي، مطلب دا ډیکمپوز کیږي او پارټ اف د سویل جوړیږي څه وخت پس. صحیح ده، بیخي ختمیږي، خس کیږي په ورستېدو سره. او بیا لاندې وګورئ پولیتین بیگز، پلاستیک باټل، کمپیوټر کمپوننټس، دا چې دي دا پلاستیکي تیلی شوې، پلاستیکو بوتل شو، یا د کمپیوټر کمپوننټ شو، یا نور داسې د پلاستیکو څیزونه شو، دا چې دا نان بایوډیګریډیبل مټیریلز دي. مطلب دا دی چې دا ورستېږي نه، ډیکمپوزیشن د دې نه کیږي. صحیح ده. او دا پارټ اف د سایل نه جوړیږي بلکې په خاوره کې د ډیر عرصې دپاره د ډیر وخته پورې دغه شانتې امانت پراته. صحیح ده. او د دې په وجه باندې پلوشن خورېږي. نو دا دي نان بایوډیګریډیبل مټیریلز. مطلب دا څیزونه نه ورستېږي، دا نان بایوډیګریډیبل دي، او دا څیزونه چې دا ورستېږي، ختمیږي، پارټ اف د سایل جوړیږي، دا بایوډیګریډیبل دي. نو په بایوډیګریډیبل او په نان بایوډیګریډیبل باندې به تاسو کلیر شوي یې چې یاره نان بایوډیګریډیبل مټیریل څه ته وایي او بایوډیګریډیبل مټیریل څه ته وایي. صحیح ده. بیا لاندې وګورئ ways to reduce non-biodegradable things. non-biodegradable things چې دا په څه طریقه به موږ دا کمو. نو ways طریقې to reduce چې کم کو non-biodegradable things، non-biodegradable څیزونه، مطلب هغه څیزونه چې ورستېږي نه، صحیح ده، ختمیږي نه، بلکې په خاوره کې د ډېر وخته پورې پراته او پلوشن خورېږي. دا په وجه باندې دغه څیزونه موږ څنګه کمو. to reduce pollution of non-biodegradable things، چې د non-biodegradable things چې دي، non-biodegradable څیزونه چې د هغې پلوشن چې دی د هغې په وجه چې کوم آلودګي خورېږي چې په هغې کې موږ کمی راولو، هغه موږ ریډیوس کړو، موږ کم وکړو. صحیح ده. د پرنسپل اف 4R is applied. نو د 4R دا پرنسپل چې د 4R دا کوم اصول چې دا موږ خپلو، دا موږ اپلای کوو. صحیح ده. 4R مینس، د 4R نه مطلب څه دی، د دې څلورو آرونو نه مطلب څه دی. د دې نه مطلب دا دی چې دا څلور آرونه دي، یو دی ریسایکل، بل دی ریوز، بل دی ریډیوس او بل دی ریفیوز. صحیح ده. دلته لاندې وګورئ، مطلب دا دی چې د دې پلاستیکو د څیزونو نه د استعمال نه موږ انکار وکړو، چېرې دا موږ نه استعمالو، دا موږ ریفیوز کړو. صحیح ده. دې نه موږ انکار وکړو. ریډیوس او مطلب استعمال یې کم کړو. صحیح ده. که استعمال یې ډېر کم کړو، ځکه چې اوس خو دا یو ضرورت دی، هر سړی استعمالوي. صحیح ده. نو موږ استعمال ورو ورو کم کړو، داسې ډایرکټ خو ختمېدی نه شي، خو موږ یې بیخي کم کړو. صحیح ده. اول خو دا چې موږ د دې د استعمال نه انکار وکړو، بیا کم یې کړو، بیا ریوز. صحیح ده. دوباره یې استعمالو، مطلب بار یې استعمالو، د هغې موږ غذارو یې نه. صحیح ده. ځکه چې د دې هلته کې بیا ډیکمپوزیشن نه کېږي، پلوشن به خورېږي، د دې په وجه باندې نو موږ یې دوباره استعمالو، بار یې استعمالو. صحیح ده. ضایع کوي نو. او بل دی ریسایکل. نو دا هم دوباره استعمال میلانه، دا هم دوباره استعمالیدل. خو په ریسایکل او ریوز کې دا فرق دی چې موږ دغه څیز په دغه شته حالت کې دغه څه استعمالو، او ریسایکل مطلب دا دی چې دا ریسایکل کړی شي، مطلب کارخانې ته یا فیکټرۍ ته دا ویوړی شي او هلته کې دا ویلي کړی شي، او فرام د سټارټ چې دی د دې نه نوي څیزونه جوړ کړی شي او دوباره بیا دا استعمالیږي. دې پروسس ته وایي ریسایکلینګ. صحیح ده. نو دا هغه 4R پرنسپل دی چې دا موږ اپلای کړو، نو موږ به د نان بایوډیګریډیبلز کوم څیزونه چې دي د دې په دې پلوشن کې موږ دا به ریډیوس شي د دې سره. صحیح ده. روانه ویډیو کې بیا کی پوینټس وایو، روانه ویډیو پر تاسو سپارم په الله. د الله په امان.